بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون لیدونکو سلامونه هرکله ستړي مه شئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوښ اوسئ. یو ځل بیا یو بل سهار یو بله ورځ مو هم په خیر او دغه د شنبې سهار دی نو او د شنبې سهار هغه ورځ هغه پیل چې د اونۍ د چارو لپاره زموږ د کارونو لپاره یو بل نوی پیل وي یا یو نوی آغاز وي او هیله همدا وي چې د اونۍ په جریان کې چې کوم کارونه دي هغه ټول په ښه شان سره ترسره کړو. هیله مند یم چې د یخنۍ د شپې ورځې به در باندې په خوښۍ سره تیریږي، خو که څومره هم وایو چې د یخنۍ شپې ورځې په خوښۍ سره به تاسې تیریږي خو نه تیریږي، ځکه چې کله یخني نو سړی طبعا مجبوره دی چې له جرابو راواخله تر دستکشو پورې چې په لاسونو باندې باید دستکشي، په خپو باندې یو جوړ جرابې، ګرم بوټان، ګرم کالي، جمپر، کورتۍ، دا هغه څه دي. خو ولې جمپر کولی شئ چې سهار وختي کې پر تن کړئ. اوس که وایي چې ښه تاسې خپله ولې نه دی پر تن کړی نو دا به ډېره سخته شي چې هم پروګرام کې هم جمپر سنبالی که نه. نو په همدې خاطر باندې خیر که جمپر نه وي ګرم کالي کوي، لږ ډبل کالي، دا هم ښه خبره ده چې وجود چې څه ته ضرورت لري تر څو یو څه ګرم وساتل شي، نرم وساتل شي او چې کله ګرم خپله نرم دی بیا. نو په همدې خاطر باندې هڅه دا وکړئ چې که خیر دی مشکل نشته چې یو کالي دې ډېر شیک وي، کالي دې ډېر نه وي. متاسفانه یوه ستونزه چې زموږ په کل کې په عام ډول یا د خلکو هغه ذهنیتونه دې ته برابر دي چې ښه نو څنګه دغه نسبتا ښه که نه دي یا ډېر شیک نه دي یا یو چیریزي وایي دا څنګه واچوم. صحیح ده، نو شیک کالي واچوه، خو خبره دا ده چې بیا به دې پکې یخ هم کیږي او هغه ډول بیا به بدن چې څه ته ضرورت لري هغه به هم هغسې نه وي. په هر صورت هڅه هم دا وکړئ ورسره څنګ کې زموږ بیا خبره هم دا ده چې که کیږي که امکان لري بلکې دا کار په ځان باندې جبري کړئ چې له دغه ماسک څخه په سهار کې ماښام کې ضرور استفاده وکړئ. که چیرې د ورځې په جریان کې تنګیږئ، چارې وي، کارونه یا د ورځې په جریان کې نه کیږي، ولې سهار وختي کې چې کله راځئ هوا ډېره زیاته یخی او په ماښام کې هوا ډېره زیاته ککړی. دغه دواړه هغه وختونه دي چې طبعا یو څه هغه تنفسي ناروغۍ یا موسمي ناروغۍ سړي ته وررسېږي نو دغه ماسک کیدلی شي چې یو دیوال ورته ووسېږي. د روڼ سهار خپرونه پیل شوه، بېلابېلو برخو سره مل ده. زه احسان صافی یم او د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو او ملګرو په همکارۍ په دې خپرونه کې ستاسې درنو خدمت کوم. خو دا چې نن کومې برخې لرو، کوم څه لرو، په څه باندې به خبرې ولرو نو دې ته هم راځم. خو که تاسې غواړئ ګډونوال شئ، برخه واخلئ پر 006 611 چې د سکرین په پرده باندې هم تاسې ته دغه څه ښکارېږي کولی شئ اړیکه راسره وکړئ، خپل ورځنی پیل، د چارو حال او د دې ترڅنګ یو نیم موضوع هم راسره شریکولی شئ. ور به شو د اړیکو پر لور. السلام علیکم. متاسفانه ښه لومړنۍ اړیکه پرې شوه. کله کله یو څه انتظار وي یا لږ وخت چې ډېر تیر شي اړیکه پرې کیږي. په هر صورت بیا هم کولی شئ راسره برخه واخلئ، ګډونوال شئ، سهارني پیل په اړه به خبرې ولرو، د ورځنیو چارو په اړه به خبرې ولرو، د بېلابېلو ستونزو، مسایلو، مشکلاتو اړوند به هم څه وکړو، خبرې به ولرو. نو تاسې هم څه وکړئ، راسره همدا شیبه خپرونې ته راشئ، برخه راسره واخلئ. نن خپرونه کې چې کوم موضوعات لرو، کوم څه لرو، په څه باندې بحث لرو، هغه به هم تاسې سره شریک کړم. ډېر کله زموږ هڅه دا ده چې په داسې مسایلو باندې، ټولنیزو مسایلو باندې بحث او خبرې ولرو چې هغه په ټولنه کې ارزښت ولري، هغه په ټولنه کې مهم دي. بیا زیاتره د کورنۍ تربیې، د روزنې، د ښوونې برخه کې نن پر دې باندې بحث کوو چې متاسفانه په ځینې کورنیو کې ځینې اولادونه دي چې هغه د پلار مقابل کې بېلابېل غبرګونونه ښیي یا د خبرې په ساده اصطلاح به ووایو چې خبرې په هغه ډول نه مني کوم چې هغې په کل کې نه مني. کیدای شي ډېر کسان هم دا شی به ووایي چې داسې به هم لا څوک چې خبره نه مني، ولې شته په خپل دغه چم ګاونډ کې، خپل چاپیریال کې که وګورئ نو تاسو ته به ډېر ښه معلومات وشي.
او ډېرې داسې بیلګې شته، ډېرې داسې کورنۍ شته. که دغسې حالت رامنځته کېږي د والد لپاره څه پکار دي؟ کومه لاره باید غوره کړي؟ څه باید وکړي؟ په همدې باندې خبرې لرو. خو اوس به راشو یو اړیکې ته. السلام علیکم. بلې ښه، ستاسې اړیکه وصل ده، خو لږ د ماشومانو څخه هم فاصله واخلئ، ټلیفون ته خپله متوجه شئ، بیا به ستاسې غږ راشي. ستړي مه شئ. السلام علیکم. صفای صاحب محترمه، سهار دې نیکمرغه. مننه هرکلی، ستاسې هم د سهار په خیر وي. څوک خبرې کوي؟ ډېره مننه کوم. نبي الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. مننه زابلی صاحب، هرکلی درته وایو. زابل کې څه خبرې دي؟ خو زابل کې خیر خیرات، بس کوم ځای کې چې زه اوسېږم یعنې د ارغنداب ولسوالۍ دې ولسوالۍ کې تقریبا هوا هم داسې ډېره سړه نه ده، ګزاره ورسره کېږي، یعنې د زابل مرکز په شان او د کابل په شان نه ده، نسبت هغو ځایو ته معتدله ده. یعنې ته څه وایې که شپه دې چیرې راشي بې کمپلې ګزاره کېږي؟ ولا کله چې د کابل هوا یعنې د کړکۍ ده، هغو ته په کتو چې ستا غږ سم اورېدلی ښه ده د ارغنداب هوا. او تا وایې هوا ښه ده که نه؟ مالې که چیرې دې خدای مه کړه دغه ځای کې داسې حالت کې شپه راشي چې کمپل نه وي، بیا ګزاره کېږي؟ بیا خو نه کېږي. نو یاره خو کابل زابل کې بې جمپره ګزاره نه کېږي، خو ولې ارغنداب کې څه ناسته کېږي. او کابل او زابل تقریبا هغه قافیې کې سره یو دي، خالي یو کاپ او د زی خبره ده که نه، نور همغه حروف همغه ترتیب. په هر صورت نو پایل مو څه ډول دی؟ سهارنی څه کوئ؟ د ورځې په جریان کې کوم کارونو باندې بوخت یاستئ؟ ورځنۍ بوختیاوې مو څه دي؟ ډېره مننه کوم صفای صاحب. دا چې د ورځې جریان کې زما مصروفیت یعنې د وړوکی موبایل فروشي ورسره لرم، موبایل ورکشاپ، ترڅنګ یې پرنټر، کاپي، عکسونه، همدا مصروفیت ته بس انشاءالله ښه ورپکې خوشحاله یو. ته په دې ته ډېر زیات خوشحاله یې که نه؟ دا د خلکو ټلیفونان ډېر زر خراب شي تا ته راورسوي، ځکه ورکشاپ دی که نه؟ که نه؟ بلې زابلي صاحب. ښه، زابلی صاحب که زما غږ لرې ټلیفون نه غږ واوره، ټلویزیون نه فاصله واخله، بند یې کړه غږ یې، ځکه چې موږ ته خپل غږ هم دا وشیبه راځي. متاسفانه اړیکه یې پرېښوم. ما غوښتل چې زابلي صاحب سره په همدې مورد هم خبرې ولرم. دا د ټلیفونونو ورکشاپونه چې چیرې وي نو خو هغوی طبعا همدې ته یو ډول انتظار چې ودرې که د چا ټلیفون خراب شوی، خو ښه خبره دا ده چې جوړول کوي، خرابول نه. خو ځینو مواردو کې بیا خرابېږي، بیا دوکان کې هلته لیکلي چې چیرې د کار په جریان کې مو ټلیفون سرکټ وسوځېده یا خراب شو، نو موږ یې ګوره ذمهوار هم نه یو، دلته هم ځان خلاص کړی چې د کار په جریان کې. خیر په هر صورت یو شوخي مو وکړله، بیا هم کولی شئ چې همدا شبه خپرونې ته راشئ، برخه راسره واخلئ، ګډونوال شئ، بېلابېل موضوعات مسایل راسره شریک کړئ. زموږ هڅه دا ده چې لومړۍ برخه کې تاسې ګډونوال شئ، برخه واخلئ، ځکه زموږ د ورځې په جریان کې 2 خپرونې دي چې په هغې کې تاسې ګډون کولی شئ. روڼ سهار، ورسره وخت په خیر افغانستان، دا هره ورځ دغه چاره وي پرته له جمعې، ولې ځینې نورې خپرونې هم شته دی، هغې په اړه به هم بیا خبرې وکړو. بلې السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. تاسو ته سلام، تخنیکي همکار ته سلام، د افغانستان شریف محترم مظلوم ولس ته سلام. مننه. خو دا غږ د داسې راځي لکه ښه قوي 2 بړستنو لاندې چې ویده یي که نه؟ ویده خو به نه یې، خو خیر ځان به دې غلی کړی. کمپلې لاندې پروت یم او کمپلې لاندې تاسو نه خبرې کوم. او نو هغه ګزار مې صحیح ولګېده که نه؟ د تاسو موضوع ما صحیح وانه اورېده. ښه، موږ یو هېڅ موضوع هم نه وایو، موضوع تا پورې تړلې ده چې ته څه وایې، څه در سره دي، کوم څه باندې خبرې لرې، د ورځې یا بوختیاوې، چارې، کارونه. زما په زړه کې خو دا دی د افغانستان محترم دولت باندې غږ کوم چې دغه مظلوم ولس باندې لاس کش کړي، کاروبار ورته پیدا کړي، په کور کې ورته یو مړۍ ډوډۍ پیدا شي. دغه خلک بیخي بیچاره دي، غریب دي، یو ځای کې سبزي خرڅوم، هغه 10 روپۍ رومیان اخلي، وایي وروره یو ځوانان ښایسته ښایسته ځوانان راته ودرېږي، وایي 10 روپۍ رومیان راکړه، یو دانه پیاز هم پکې واچوه چې پوه شي زمونږ قطق برابر شي، د دې دغه برابر شي.
خوشبوئی برابر شي. نو ګوره یو پاکستیا 10 روپۍ د خلکو سره 10 روپۍ نشته محترمه چې یو پاکستیا ځوان خپل کور ته پوه د خلکو باندې غږ کوم چې د ځوانانو ته د شریف ولس ښایسته ښایسته ځوانانو ګلالي ګلالي ځوانانو ته کار پیدا کړي او چې زه خوشحاله شم چې زما یو افغان کره ډوډۍ شته. زه بازار منځ کې ناست یم هر وخت زه خلکو ته وایم د میدان خودوراسي چې شته نو میدان خودوراسي کې زه ناست یم زه خلک ګورم در په در او خاورې په سر دي نو دغه ښایسته دولت باندې ښه کومه د خلکو ته ډوډۍ پیدا کړي محترمه او دا معلولینو ته خلک مخکې په ښایسته سترګه کتل اوس ورته څوک ورته ګود وایي څوک ورته شل وایي ملاقبانو باندې غږ کومه دغه خلکو باندې په میډیاګانو باندې غږ وکړي چې معلولینو ته ښایسته نوم واخلي معلول ورور نوم واخلي نوم یې ترېنه پوښتنه وکړي چې نوم دې څه شی دی اوس خلک ورته ګوډ شل وایي جمهوریت کې به ورته ښایسته ښایسته نومونه اخیستله نه خو ګوره یو خبره ده خیر افغان صاحب زما خبرې مه اورئ چې دغه ځینې کارونه چې دي دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه چې یو بد وایي که دود ګرځېدلی دی یو عادت ګرځېدلی دی یعنې په دې کې به د جمهوریت او د امارت خبره مطرح نه وي چې هلته یې داسې ویلې دلته دا د خلکو هغه ذهنیتونه دي او د خلکو کار دی چې داسې کړنې ترسره کوي ولې هڅه باید دا وشي چې ښه نومونه واخیستل شي او بله مسله کې هم زه خبرې لرم تاسو ټلویزیون ولرئ وګورئ صحیح ده نو خدای وکړي چې دا خلک هم دې خلکو ته دا دولت چې دی زموږ مور پلار دی صحیح دا خلک پرې پوه کړي چې دا معلولینو ته دا معذوف خلکو ته بد احترامي ونه کړي باید یې ونه کړي خلکو پسې که نه بیا دا خلک غلط نوم نه اخلي اوس نه دولت دار دی او نه بل دی تاسو یو جهان مننه ښه وخت محترمه یو خبره بل ویل غواړم مهرباني ښه بله خبره یې کوله خو پسې ولاړه ښه که موږ چیرې د دولت او د حکومت مسؤلیتونه ته هم لږ نظر وکړو چې ښه د دولت کار څه دی د حکومت مسؤلیت څه دی د خلکو کار څه دی بیا انشاءالله دا ځینې مسایل خپله حلیږي مثلا اوس که د دې پرخ اوس که چیرې موږ وایو چې یاره دا پلانکی کس ما ته زما نوم نه اخلي زما بل نوم اخلي صحیح ده یا که ووایو چې دغه پلانکی کس ما سره دغسې یو مسله لري نو صحیح ده چې په کوم مورد کې چې حقوقي مسایل راځي د حکومت دنده راځي مسؤلیتونه راځي په هغې کې به هغوی خپل هغه چاره ترسره کوي کار به ترسره کوي ولې د هر څه هغه پړه خو بل ته نشو وراچولی یا ګوته خو ورته څه کولی شو نشو نیولی په هر صورت ګیلې ځینې مواردو کې حق دی ګیلې باید وشي په دې به هم خبرې ولرو السلام علیکم وعلیکم السلام خو جوړې چې د کومه ملګري واک صاحب خبرې دي مننه کور ودان فکر کوم له خوست پکتیا که له پکتیکا خوست نه خالي زه یو اړیکه د صنعت نشته خو ناس نه شته نه خلک خو به ډېر وي خو هغه شمېره یوه ده نو اوس که ته اړیکه ونیسي بل به خو نشي راتللی که څنګه نوم مو واخلئ څو خبرې کوي ښه صحیح ده بس تا له به موږ یو ډالۍ هم درکوو انعام به درکړو صحیح ده که نه ډالۍ غواړئ صحیح ښه مهرباني چې واده مې کړی دی که نه واده مې کړی دی اوس واده نه روکوي دغه نه زه اوس چې شه وکړم وخته پته به جانه ګټه کړم څنګه تاسې بیا خبرې دغه موضوع مو ووایئ غږ مو یو څه ما ته هغسې راونه رسېده ستونزه څه شی ده واده مې کړی دی که نه ډېر دې ښه کړي اوس یې نه روکوي صحیح ډېره مننه کور ودان خبرې په پې وکړو صحیح ده که نه ښه کله کله سړي ته دغسې مسایلو کې هم خندا راشي هم سړی ډېر خفه شي مثلا دغه ملګري وویلی چې دوی به نامزاد وي وایي چې پیسې را سره په هغه ډول نشته دی یا مثلا پیسو د دې مخنیوی کړی دی چې څنګه د واده ترتیب برابر شي ښه ده ویې واده مې کړی دی نو ما چې واده دې کړی ښه خبره خو بېرته ویل چې نه واده نه راکوي که نه ښه په دې مورد خو د امر بالمعروف وزارت
په دې برخه کې ډېر کار کوي او همدارنګه د پورته یا د لوړ ولور مخنیوي لپاره هم کار شوی دی او کیږي. نو فکر کوم که چیرې خپلو کې سره کښېنئ جرګې مشران کیدای شي یو څه اساني راشي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو ته جوړ په خیر، سهار مو په خیر. مننه، ستاسو هم د سهار په خیر وي. هرکلی ستړي مه شئ. قربان شه، خیر اوسه. تاسو هم ټول همکارانو ته ټول لیدونکو ته سلامونه کوي. څو خبرې کوي؟ تاسو نشنه اوریدونکی مولانا وطن دوست بلخ ولایت نه. وطن دوست ورکلی درته وایو. خدای دې په ستا لرو. ستا مې همکاران ښه دي ټول خیر سره؟ الحمدلله شکر. کوم ځای نه یې وطن دوست صاحب؟ د بلخ ولایت څلورلک ولسوالۍ نه. ډېر مو ښه کړي دي. نو د بلخ موسم خو یو څه که ووایو چې خلک په ژمي کې ورنه شکایت لري، وایي چې په ژمي کې ډېر زیات یخ وچ یخ دی او په اوړي کې بیا هماغسې ګرمي ده لکه د ننګرهار. یاره ورځان دا اوس داسې هوا سړه ده، کمیس ورځ مرځ هم نشته دی. داسې هوا سړه ده، باور وکړه دا اوس کوټه کې ناست سفر کې ځان تاوسی دی. کافي ښایي چې ملانې دي چې تر اوسه کوټه کې ځان تاوسی دي. او بخارۍ ترتیب برابر دی که نه؟ لا وایي چې د ژمي هغه اصلي مجد دی باید شروع شي بیا بخارۍ ته ورشو. ونه موږ هم د ژمي موسم راغی، دا موسم چې بخارۍ ډېر دی. بخارۍ خو داسې ده لکه ژرنده وارې ګرمي دې ورای ته ورای ورسوي. اوه خدا بلکل. لرګي څنګه دي؟ لرګي ارزان دي که نه د تېر پرتله نور هم تغییر کړی دی؟ یاره صافی صاحب موږ خپله خو بازار د سیمې نه دي. څه ستاسو زه وایم چې موږ واړه لرګي اخلو، نوم ولا کې لرګي اخیستي، نوم ولا کې د زغال اخیستي، دا نه دي اخیستي. بس دا لته خپله ټول کلي کې څه نه خو وطن دوست صاحب دلته بله کیسه هم وي که نه؟ هغوی چې لرګي نه اخلي مثلا په لرې پرتو سیمو کې لکه زموږ وطن کې کونړ کې، وطن خو ټول افغانستان دی خو هغه وطن سیمه زموږ په خوله ځکه راځي چې کوم ولایت وي کومه سیمه هلته مثلا خلک خپله غرونو ته ځي لرګي راوړي، یا ډېر کم مواردو کې ځینې کسان دي چې هغه څوک لرګي راوړي هغې نه په بیه اخلي. ولې نور زیاتره یو ونې لري بېلابېل څه لري که نه؟ نو تاسې هم همالته خپلې ونې لرئ که نه غرونو ته ځئ لرګي راوړئ هغه ځای نه؟ نه غر خو موږ نه لرې دی، الګور په غر باید لرې دی موږ نه. بس هلته خپل کور و کلي کې څه ونه څه درخته څه ناڅه ورته اماده کوو، په داسې ځینې امادګي ورته نیسي. اوه صحیح. نو زه خدای دې دا شپه هم په خیر سره تېر کړي. صحیح ده که نه؟ امین امین. تاسو ته مشکل دا ودرله اتصالات انتنونه چې دا زموږ په سیمه کې دي دومره ځای ته دي که درته وایم چې دغه زموږ په کلي کې به په حساب درته ووایم، یعنې لکه یو چې زه تلویزیون لرم او یو کس چې بل لري. نو تاسو باندې زه پوهېږم که یو خبره څوک څو وارې تکرار کړي هغه به ځای ونیسي، په یوه خبره چې څو وارې تکرار کړي یوه نفر خبره هغه ته ځای ونه نیسي. نو واقعا زه دا خپرونه ګورم، تا د مخې نه څوک ځان نه درته وایي، څوک پوښتنه نه کوي. څوک تلویزیون نه لري، په راډیو هم ته ستاسو نشرات څوک نه شي اورېدلی. ولې راډیو په اول کال چې زما سولټي ښه فعاله راډیو وه، هغه ستاسو نشرات راډیو نه اورېدل کېږي. نه اوس برق دا د اتصالات انتنو مشکل موږ لرو روزانه او دغه مشکل د ملت نه راپسې دا اوس موږ په مکانتن باندې ټلیفون ایښی دی چې زه هغه نه استفاده کوم ستا سره په خبرو کې یم. که په مکانتن نه هېڅ قسم دا کار نه کېږي. نه برق خو شته که نه؟ برېښنا شته؟ نه برېښنا زه به خبرې د اشاره ورته تاسو ته برېښنا وګورئ چې زموږ په سر باندې دغه عمومي سړک چې دی د کابل د مزار شبرغان تر منځ د دې له سړک نه موږ تقریبا چې پیاده واسې نیم ساعت الا پنځه دقیقې منزل وو دلته ورسېدو. هغه سړک موږ تر کټ دوه لیرې پایي تېرې شوي دي چې خدا پاته بار کړي څوار بار کړي. نو زموږ د باک نه محروم او تاسو څنګه کابل ته باک ته غلی دا خبره تاسو یو بل وخت ته ما وکړه تعجب ورته ښکاره شول. موږ برېښنا نه لرو جانه ژوندي تاسو نه لرو فقط تاسو په کور کې د ناشتې د بکرې استفاده کوو چې دا ستاسو نشرات هم ستاسو تلویزیون په کتله کې مګر دغه باید مشکل خو ویډیو دا مشکل دی. صحیح بله ډېره مننه کور ودان.
ښه هدف دا ده چې دغه پروګرام دغه لومړنی پیل هم ستاسې د سهارني پیل د ورځنیو چارو په اړه لږ د سړي هم فکر بدل شي هغه حال احوال سره شریک کړي هم ترڅنګ یو نیم داسې موضوع چې یادونه وشله متاسفانه د برېښنا وړاند به ووایم چې دا اوسني حالت ته خو وروسته راشو ولې په کل کې د افغانستان برېښنا داسې ده چې که مرکز د هر ولایت د یوازې په مرکز کې برېښنا چې د محدوده ده ولسوالۍ له دې څه بیخي مستثنا دي ناحیې حتی مثلا زه لنډ مثال به د ننګرهار درکم په ننګرهار کې د برېښنا ضرورت په اوړي په ګرمۍ کې څومره ډېر دی یعنې که دغه ټول ولایتونو ګرمي سره راواخلې ننګرهار پکې په سر کې دی صحیح ده چې دی خوا په کندهار کې هم ګرمي په د نورو ولایتونو کې هم ګرمي مزار کې خپله په ژمي یخي اوړی ډېر زیات ګرم وي خو ولې د برېښنا وضعیت یوازې د ښار په داخل کې دی ناحیې ترې مستثنا دي ځینې ناحیو کې برېښنا نشته دی د خلکو همداسې کابل کې واخلئ چې ولسوالیو کې ډېر کمې ولسوالۍ به چې هلته د برېښنا شتون وي ولې نور ټول یوازې په مرکز کې خو اوسنی د برېښنا وضعیت څه ډول دی اوس په 4 ساعتونو کې برېښنا زه به درته د خپلې د برېښنا هغه مثال درکړم چې ستاسې پوښتنې یا هغه څه چې په زړه دي چې هغه هم ښکاره شي اوس برېښنا دا ده چې برېښنا په ساعتونو نشته دی خو چې کله راځي ډېره جالب هغه دا ده چې 15 دقیقې وروسته برېښنا بیا ځي یعنی یوازې لکه سړی غیر حاضر مامور چې راشي حاضري امضا کې بیرته ولاړ شي د دې ترڅنګ برېښنا د شپې په داسې یو حالت کې اوس راځي چې مثلا د شپې په 1 بجه باندې 1 بجه راځي بیرته سهار کې د ملا اذان د وخته برېښنا ځي دا ځکه زه وایم چې زه سهار چې کله پروګرام ته راځم نو خو ماته هغه معلومات کیږي برېښنا د شپې نه ناوخته راشي 1 بجه 2 بجې بیرته د اذانونو نه وړاندې برېښنا خپل کار پسې تللي په کل کې دا یوه ستونزه ده په داسې حال کې چې موږ وارداتي برېښنا لرو د خلکو غوښتنه هم دا ده چې دا پیسې برېښنا چې ده د عاید مقابل کې د پیسو په مقابل کې ده ولې متاسفانه موږ هغسې لا چې داخلي منابع لرو اوبهیزه برېښنا لمریزه برېښنا بادي برېښنا خو په ډېر نشت سره اوس برابره ده په هر صورت دا ستونزه د ټولو ده یو بل اړیکه هم راخلو السلام علیکم بله بله هرکلی درته وایو ستړي مه شئ زموږ غږ لرئ ستاسې اړیکه وصل ده مهرباني وکړئ ټلیفون ته متوجه شئ ټلیفون نه که غږ واورئ انشاءالله چې بیا ستونزه حلیږي ستړي مه شئ غږ مې اورم غږ دې اورم ښه ډېر ښه دي نو مهرباني وکړئ څو خبرې کوئ له کوم ځای په اړیکه کې هستئ رحمت الله کاموال خبرې کوم کابل نه ډېر مو ښه کړي کاموال صاحب مهرباني ستاسې هم د سهار په خیر وي هرکلی درته وایو څو خبرې ښه وبخئ چې کاموال صاحب نو مهرباني سهار وختي دی کوم موضوع کوي کومه ستونزه کوي وروستۍ اړیکه هم د ستاسې شریکه یې کړئ موضوع خو نشته دی موضوع خو تاسو ماشاءالله شریکه کړې ده چې یو نوم اخیستل تاسو ویلي دي که نه یو چا ته اخیستل نو نوم چې خپل حاجت سره واخیستل شي دې کې ثواب هم دی او باید یو سړي نوم کم وانه اخیستل شي نو دې کې ستاسو موضوع وه نو نومونو باره کې باید نوم فوقالعاده نوم واخیستل شي یو سړي ته هغه مایي به بله البته کاموال صاحب بله کتل چې دی ښه نه دی الله تعالی په کې خفه کېږي ځکه چې هغه الله تعالی پیدا کړی دی بله کاموال صاحب البته دا موضوع د افغان صاحب و چې هغه خپله معلول دی خو هغه ګیله د خلکو نه دا ده شکایت خلکو نه دا ده چې مثلا دوی ته ښه نوم نه وایي زموږ ستاسې په ټولنه کې ځینې بد نومونه که ووایو د هغه بد عادتونه زموږ ګرځېدلي دي خلک مثلا معیوب ته معلول ته البته ښه نوم نه اخلي مثلا ښکاره به ووایو مثلا څوک ورته شلی وایي څوک ورته ګوډی وایي څوک ورته یو بل که نه دغسې نومونه اخلي د دوی ګیله دا وه چې لږ باید په هغه درنښت باندې قایل شي هغه ارزښتونه چې دي هغه باید وساتل شي او دا په زموږ په دې ټولنه کې شته دی عموما افغانستان په خلکو کې دغه خبرې شته دی باید خلکو د ډېر په سپک نظر باندې ګوري باید موږ او تاسو ټول مسلمانان یو د کلمې لاندې زندګي کوو باید ټول داسې الله تعالی پیدا کړي دی که هغه معیب دی که
ګونګ دی که ړوند دی نو ټولو ته باید په یو ښه نظر باندې وکتل شي په دې باندې چې ټول کشورونه ګورو چې انسان ته په ډېر ښه جامه او په ښه نظر باندې کتل کېږي باید هغې نه موږ له تاسو یو قیاس وکړو یو نظر پې والو چې عموما جامه کې موږ باید ټولو ته یو ښه نظر باندې وګورو بله بله ډېره ښه ده کور ودان کاموال صاحب چې را سره په اړیکه کې شوئ ښه وخت ولرئ مننه ښه په دې بدو نومونو باندې به هم اخیستلو باندې به یو ورځ بله خپرونه کې البته بیا خبرې ولرو د بد نومونه اخیستل مثلا نه یوازې دا بلکې تاسې کله کله وګورئ ماشومانو ته غټ سری او کوږ سری او که نه داسې ګډوډ نومونه اوږد څټی او که نه داسې نومونه اخیستل کېږي یو مسله د دې ترڅنګ دغه د معلولینو موضوع چې ورور ته اشاره درلودله چې دوی ته مونږ په هغسې یعنې دوی ګیله پر ځای ده متاسفانه دا کار شته دی خیر هغه که معلول شوی دی خو د خدای تعالی د لورې هغه ته هغه څه رسېدلی دي په دې به خدای هغه ته اجر ورکوي دا چې موږ او تاسې وایو چې روغ انسان چې کله روغ وي هغه ته هغه ارزښت هغه ډول نه معلومیږي ولې کله چې بیا هغه شي هغه درد ورته ورسیږي زخمي شي بیا ورته هغه معلومیږي د زړه درد یې معلومیږي چې ولې باید داسې یو څه ترسره شي نو په هر صورت لیدونکو هڅه به دا کوو چې انسان اشرف المخلوقات دی یو بل ته موږ باید د عزت د قدر درناوي په سترګه وګورو او کله چې دغه څه مو ترسره کړل نو انشاءالله چې بیا به ټول خوشحاله به مې یو بل نه به دا ګیلې هم نه قصې به هم نه په هر صورت هڅه باید همدا وکړو مننه چې راسره یاستئ خپرونه دوام لري بېلابېلې برخې بیا هم یادونه کوو چې نن به د اولادونو لخوا د والدینو خبره په هغه ډول نه منل کومه تګلاره باید غوره شي په دې به خپرونه کې بحث ولرو د دې ترڅنګ ننګرهار اړوند موضوعات کونړ لغمان نورستان هلته چې څه موضوعات دي په دې به بحث وکړو بله موضوع بیا د چاپیریال ساتنه کې د خلکو د ونډې یا مسؤلیتونو باندې به هم بحث او خبرې ولرو دا ټول موضوعات لرو ترڅنګ یو بله موضوع هم لرو نو تاسې هم راسره اوسئ د خپرونې تر پایه لیدونکو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم ستړي مه شئ هرکلی لیدونکو د خپرونې ټولنیزې برخې ته راورسېدو او دا مو هغه برخه ده چې د موضوعاتو د بحث پیل کیږي نن خپرونه کې پر دې باندې بحث لرو چې کله کله حالت تر دې رارسېږي یا وضعیت تر دې رارسېږي چې اولادونه متاسفانه د والدینو خبرې نه مني په ډېرو مواردو کې بچیان له پلار څخه یو څه ډېر ډار لري نسبت مور ته ځکه مور سره هغه ترحم هغه ډول دی چې اولادونه ورسره ډېر عادي شوي دي په ډاډه ورسره خبرې هم کوي او ډېر داسې غبرګون هم ښایي خو خیر هغه د مور مینه د اولادونو هغه یو بیل بحث دی خو دا د والد یا د پلار خبره چې ډېر کله که لوریانې دي که بچیان دي دوی د پلار څخه یو ډول ډار ویره ډیره لري خو کله کله بیا حالت تر دې رارسېږي چې د همدغه څه نه چې یو څوک ډار ډېر لري ترس لري د همغې مقابل کې غبرګون ښودل کېږي یا خبره یې نه منل کېږي څنګه دغه حالت رارسېږي څنګه کابو شي حل لارې تګلاره او هغه د تربیت بحث په دې ټولو باندې بحث کوو خپرونه کې راسره ښاغلی مولوي صاحب سعید صاحب میلمه دی او همدا موضوعات به ورسره بحث کړو سعید صاحب ستړي مه شئ بخیر راغلی لومړیو کې خو د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام بعد له سلامه اصل کې صفی صاحب خبره دا ده چې ولې په پلار خبره ونه منل شي او پلار ته هغه احترام ونه شي لکه څنګه چې اسلام او فرهنګ او دود ښودلی دی راځو دې ته چې پلار باید څه وکړي چې بچی خبره ومني او بچی د ده تسلط لاندې راشي او د ده پیروي وکړي لومړی دا ده چې بچي ته صحیح نوم کېښودلی شي دا نوم چې دی دا ډېر غټ اثر لري
که چېرته داسې نوم چې هغه معنا غلطه ولري یا په هغه نوم معنا کې وحشت پروت وي یا نافرماني پکې پرته وي بعضې روایتونو نه دا معلومیږي چې هغه نوم چې دی دا اثر کوي په انسان باندې نو اثر چې کله کوي نو بیا دغه بچی چې نافرمانه هم وي او چې شی دی د مور او پلار نافرماني هم کوي او سرکشه هم وي مثلا که یو چاته توپان نوم کېښودل شي که نه مثال ډېر کسان به وي توپان نومونه به ډېر ښه خلک به وي که نه ډېر ښه خویونه عادت به ولري ولې تاسو ویلی تاثیر بحث که نه مثلا توپان سمندر داسې به ځینې نور نومونه وي که بعضې پلاران چې دي هغوی اکثر دغه بعضې فلمونه یا بعضې داسې برنامې کتلې وي د هغې نه داسې یو نوم راواخلي چې هغوی دا نوم دې دپاره وضع کړی چې هغه د وحشت نوم وي صحیح یا د داسې نوم وي چې هغې معنا ډېره غلطه راځي نو هغه دوی به یې ایښي تندر یې ایښي توپان یې ایښي ستا خبره دغه نوم ایښودل چې دی دا اوس کومه معنا غلطه لري یعنې دغه کس چې دی دا په خپله د خپل نوم ته فکر کوي دغه کوي په ده کې خامخا هغه اثرات د غلط نوم راوځي کله کله خو ورته لا خلک دا هم وایي چې نوم د سمندر دی خو هسې خوړ وایي درنه جوړ دی که نه یا ورته وایي چې نوم د توپان دی خو هېڅ هم نشي کولی یعنې دا خلکو هغه غبرګونونه هم په دې برخه کې یا هغه خبرې چې څرګندونې چې کېږي هم خلکو ته یو ډول ذهنیت ورکوي نو صفی صاحب لومړی د مور او پلار مسؤلیت دا دی چې بچي ته نوم صحیح کېږي صحیح که چېرته صحیح نوم کېږي د هغې معنا صحیح وي او نو خامخا بچي کې اثر راځي دویم دا دی چې اسلامي تربیت نه ورکول بله ګوره ماشوم چې کله په دې باندې پوه شولو چې دغه ماشوم اوس په خبرو باندې راځي دا خوی خصلت اخلي صحیح یعنې مور او پلار داسې یو تربیه ورته ورکړي چې هغه چې شی دی د دوی تابعدار اوسي بله که لومړی نه یعنې مشران د کورنۍ د دې بچي په مخ کې داسې افعال او کارونه کوي چې هغه سبب د دې وګرځي چې د مور او پلار نافرماني وکړي اوس ګوره ماشوم چې کله په خبرو باندې راځي موږ تاسو ټولنه کې څه ورته وي کاکا ته سلام وکړه کلمه زده کړه همدارنګې چې دی راځو د دې تر شا مونځ ورته زده کوو بیا چې دی ښوونځي ته ځي د مور او پلار هغه احترام هغه کچې اوچته شي هر مشر احترام ورسره پیدا شي که دا ماشوم وي او د ده په مخ کې مهمه خبره دا ده چې مور او پلار بعضې داسې خبرې ونه کړي چې هغه د ده په ذهن کې دا ماشوم دی ماشوم داسې دی مثال دی یو تنکی لښتې دی چې کوم طرف ته یې کږی همغې طرف ته ځي نو دغه ماشوم په مخ کې که داسې کارونه وشي چې هغه سبب د ده بېدبۍ جوړ شي آینده کې دا بیا بېدبه غټېږي په همدې وجه باندې باید مور او پلار په دې کې ډېر احتیاط وکړي چې ماشوم ته داسې تربیه ورکړي چې هغه سبب د بېدبۍ جوړ نشي په آینده کې ده ته رکاوټ جوړ نشي د ده خبره ومني د ده اطاعت او تابعداري وکړي نو په اسلامي روحیه باندې برابر کړي اوس ګوره ډېرې زمونږ په ټولنه کې داسې خلک شته صفا به واضحه به ووایو چې هغه بچي ته کنځا ور زده کوي ته دې کاکا ته کنځا وکړه زما بچی ډېرې ښایسته کنځا کوي دا شته زمونږ په دې ټولنه کې اکثر ما په خپله لیدلي ډېر خلک بچي ته وایي ته دته کنځا وکړه دا ډېرې ښې کنځا زده کوي ډېرې ښې کنځا کوي نو دا بچی بیا څه د مور او پلار تابعداري وکړه باید موږ سلام ورته زده کړو احترام ورته زده کړو همدارنګې چې دی مشر ورته وپېژنو نو دا چې ته بچي ته په کور کې ډاډ ورکوې چې ته کنځا وکړه ته بېادبي وکړه ویې وهه ډېری په همدې کور کې داخل کې ماشومانو ته داسې دغه ورکوي ته هغه پلانی بچی ووهه ماشوم ووهه په غېږه سره ورولانجې نه نو دا خو خپله دلته زړور شو سبا د مشر بېدبي هم کوي زړورتیا پیدا کوي نو دغه کارونه که ډډه وشي بچی به تابعدار وي بله نو همدغه بحث چې د تربیت خبره که نه د روزنې خبره چې په روزنه کې کم مواردو کې داسې څه کم شي چې بالاخره دغه حالت رامنځته شي یوازې همدغه موارد چې موږ مخکې یاد کړل یا په کل کې د تربیت دغه مرحله پروسه له کوم ځای نه ډېر زیات تاثیر لري له کوم حالت نه ډېر اغېز لري چې له هماغه ځای نه دغه لښته کږه نه شي لومړی خو د ماشوم دپاره لومړی ښوونځی او مدرسه چې دی هغه د مور غېږ ده بله فکر دی د مور زانګو او غېږ ده ورته که چېرته په لومړیو کې ماشوم چې دی ډېر تعلق لري مور او پلار سره لري او مسؤلیت هم د مور او پلار دی ولې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علی کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته هر یو په تاسو کې شپونکی دی او هر یو نه د ماتښت پوښتنه کېږي د دې ماشوم پوښتنه تا نه کېږي ته څنګه تربیه وکړله بله دا ده چې کله ماشوم وي د مور په غېږه کې وي
همدارنګې په دغه باندې راشي نو دغه مهم د تربیه وخت دی چې په دې ټایم کې د تربیه وشي اسلامي تربیه ورته ورکړی شي همدارنګې چې دی ماشوم ته مینه ورکړل شي موږ چې دی اکثر ماشومان وهو ماشوم چې کله ووهلی شي او بیا داسې سپکې خبرې ورته کوي ډېرې زموږ په ټولنه کې داسې ورته وایي یعنې یو پلار راپسې بچي ته وایي د سپي بچیه یا دا به درته مثال په طور باندې پیښ کړم د نور هم ډېرې داسې سپک الفاظ استعمالوي نو دا ماشوم ته چې تا دا الفاظ استعمال کړه سبا یې دا بل ته استعمالوي ولې ده په ذهن کې وغورځېده ده دا زده کړل د ذهن خالی دی چې تا چې دا خبرې ورته وکړلې نه داسې ورته ووایه چې ماشوم یو کار وران کړل او وران یې کړ راجیب شه داسې ورته وایي بچیه دا کار داسې مه کوه داسې وکړه یعنې دا به ښه تربیه واخلي که ته ورته ووایې چې یو بل څه چې د تاسې یاده کړئ مثلا ماشوم ته ویل کېږي د سپي بچیه د خره بچیه خو دغه خو بیرته کس ته راجع کېږي خپله ورته راجع کېږي نو دغه بعضې بل یو مهم دغه دا دی چې ماشوم په داسې مجلسونو کې پرې نه ښودلی شي چې په هغې کې سپک الفاظ استعمالیږي په هغې کې دغه بعضې ټوکې ټکارې ډېرې اوس موږ ستاسو د پښتنو معاشره کې ډېر داسې ځوانان شته دی چې هغه سلام په ځای باندې یو بل ته کنځا کوي سلام په ځای باندې یو بل ته داسې الفاظ استعمالوي چې هغه د اورېدو څه چې بیخي هغه مجلس نه وتل پکار دي که دغسې مجلس کې ماشوم کېنولی شي او دلته وي اوس زموږ ستاسو ډېری دغه چې دی یو بل سره میلاویږي ځوانان نو سلام په ځای باندې یو بل ته کنځا په دغه باندې مورد باندې مخامخ کېږي یو بل ته کنځا وکړي که داسې مجلس کې ماشوم ناست وي دی خامخا زده کوي نو دا څه پوهېږي سبا چې دی دام همدغه تربیه اخلي همدا کېږي د مور او پلار نافرماني کېږي په سبب یې همدا کېږي نو دې وجې نه دغسې مجلسونه هم ساتل پکار دي دغه حالت کابوال لپاره که چیرې لار کږه شوله که چیرې خبره هغه ډول نه منل کېدله خو طبعا چې تربیت کې یا روزنه کې کمی کاستی وو چې اوس دغه لاره غوره شوې ده دغسې حالت کې بیا څه کول پکار دي یا څه کېدلی شي څه داسې شته ده چې دغه حالت کابو کړي چې کله وشو دا حالات چې کله رامنځته شولو مثلا خبره نه منل کېږي غبرګون ښودل کېږي نافرماني کېږي احترام په هغه ډول نشته دی دغه حالت کابووالي لپاره اوس څه وشي اوس دلته صفی صاحب داسې ده چې کله دا افعال رامنځته شو ماشوم داسې یو ځي ته بوتلل پکار دي چې حالانکې د عمر هم ډېر شو اوس داسې یو ځي ته لکه ښوونځي کې اچول اوس مکتب ویل په ده باندې ولې چې مکتب کې دا روحیه اخلي هلته اسلامیات دي نور مضامین دي په هغې کې د مور او پلار همدارنګې د ټولنې مشرانو هر چا قدر ورته پېژندلی کېږي بیا هلته تر څنګ چې د نور ټولګیوال ګوري د هغوی ادب او احترام ګوري نو د ده روحیه به بدله شي یا مدرسه کې اچول پکار دي یعنې داسې یو دینداره نیک اشخاصو سره د ملاول پکار دي د عمر هغه کچه ده چې په هغې کې ممکنه ده کېدی شي چې هم ډار ور باندې هم یو ډول اغیزه ور باندې ولري یا خبره بیرته منل کېدی شي یو داسې یو حالت دی چې د عمر کچه زیاته شوله د ځوانۍ مرحله شوه یا هغه د سرشارۍ مرحله شوه که نه دغسې حالت کې چې کله بیا ډېرو مواردو کې موږ ګورو والدین عاجزه وي د هغې مقابل کې څه نه کېږي که نه دغسې حالت څنګه کابو شي کله خو لومړیو کې د والدینو غفلت شوی دی او غټ غفلت یې کړی دی غټ غفلت یې کړی دی وروسته بیا د ده باید ده ته اخلاق وښودلی شي او په اسلامي روحیه باندې دا برابر کړلی شي یعنې د پلار د طرف نه داسې یو پوهه کس یو پوهه شخص سره مشوره وکړلی شي چې هغه راشي او ده سره کښېني دی متوجه کړي دې ته ده ته یعنې دنیوي او اخروي تاوانونه وښیي چې ګوره د پلار په هکله باندې چې کوم اسلام او دین موږ ته ښودلی دي هغه ورته وویلی شي احادیث ورته وړاندې کړی شي آیاتونه ورته وړاندې کړي د آخرت د طرف نه وعیدات ورته وکړلی شي چې ګوره د مور او پلار نافرمانۍ کې په آخرت کې داسې سزاګانې دي داسې عذابونه دي دا ورته وړاندې کړلی شي اخلاق ورته وښودلی شي یعنې تر ټولو کېدای شي په دې برخه کې غوره لار دا چې مثلا د مسجد ملا امام صاحب که ورته پوه شي ځکه دا مونږ چې څومره ځوانان دي څومره چې خلک سرشاره دي ولې کله چې د مسجد ملا امام صاحب سره مخامخ شي بیا هغه حالت نه وي احترام ډېر وي خبره یې منل کېږي یعنې ډېر ښه به دا چې هغې ورته پوه شي او یو ډول لارښوونه ورته زما هدف همدا دی چې یو پوهه شخص هغه ورته پوه کړلی شي او د ده باندې تاثیر وکړي د هغه خبرې یعنې داسې کس چې دی احترام لري ورته د هغه د نګاه نه خو دا نه چې پلار راونښلي او بچی وهي او یا داسې برخود ورسره کوي بعضې پلاران ستونزه لا ډېرېږي نور هم ډېره شوه په دې چې زړه کې عقده ورسره اچوي قصد اچوي اوس ډېری داسې پلاران شته دی چې هغه راولګېږي
بچي ته داسې وهل ورکړي چې هغه بچی د ځان نه متنفره کړي. بله ورځ پروګرام کې یو څوک راسره و، هغې ډېر جالبه خبره وکړه. مثلا کله چې د بچیانو خبرې ته ارزښت نه ورکول کېږي یا خبره یې نه منل کېږي او بالاخره دا کرکه په دې بدلیږي چې دغه بچیان چې دي اولادونه چې دي یو فکر کوي چې ښه نو زه ولې د پلار خبره ومنم، وایي حالت تر دې رسېږي. یو خو لومړی دا ده چې کوم شخص د پلار احترام کړي د به بچی احترام کوي. یو ځینې مواردو کې کیسې برعکس هم دي. بیا برعکس کېږي. برعکس څه کېږي؟ د پلار غفلت وي، پلار ورته ډېره پاملرنه نه ده کړې. بله دا ده چې اخلاق یې نه دي ورته ښودلي. که چېرته بچي ته ماشومتوب نه اخلاق وښودلی شي او ده ته مینه ورکړلی شي، یعنې زه به تا ته دا ووایم چې امام حسین رضی الله تعالی عنه او حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما دا دواړه د نبی علیه الصلاة والسلام لمسی وو. یو روایت کې دا هم راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام په منبر باندې ناست و او دا دواړه راغله او په دې ورنونو باندې ورته کېنه، دومره مینه محبت یې ورته ورکړی و. راغله او د نبی علیه السلام په دې ورنونو باندې کېناسته. بعضې دا روایتونو کې دا هم راځي چې نبی علیه السلام به مانځه ته لاړ، دوی به ورته پاس په څټ کې ناست و، مینه محبت به یې ورته ورکول ماشوم ته. دا نه چې پلار کور ته راننوځي، ماشوم چې دی هلته کونج کې غلی کېني، او کاکا راغی، بابا راغی، نو ماشوم باندې یو قسم ډار او ترس وغورځېږي. دا ماشوم تا د هر څه نه ویستل، دا په جرأت کې آینده کې نشي راوتلی، دغه نشي کولی. دلته د ماشوم جرأت تا د لاسه ورکړه، نه ماشوم کېنوه. بعضې یعنې لومړنۍ لارې د مینې، د رحم، د ارامۍ ده. ورپسې بیا ځینې مواردو کې د ځینې کارونو نه بیا که لږ ډار او ترس هم شي. ډار او ترس بیا هغه دا دی چې په دې باندې پوه شو چې ماشوم غټ شو او دلته چې دی داسې کړنه یې وکړله چې هغه سبب د بدنامۍ جوړېږي یا غیر اخلاقي یا همدارنګې چې دی په ټولنه کې بد معلومي، یعنې یو بد کار یې وکړه. دلته راوله نبي علیه صلات وسلام فرمایي تاسو د خپل اهل نه امسا مه اوچتوئ. صحیح ده؟ یعنې داسې وهل نه چې هغه بدن ته ضربه ورسېږي، داسې وهل چې هغه لږ جزایي شي. اوس ګوره د بعضې مواردو کې بعضې استادان دي ډیر شدید وهل کوي، دا نه دي په کاره. فکر دی. او بله دا ده چې یو ځوان د نورو ځوانانو په مخ کې وهل یا بېعزته کول دا د ټول د ژوند طبعي سبب ګرځي. ولې چې دا سبب د ټولنه کې په معاشره کې داسې نشي میلاوېدلی. باید د سره ډېر احتیاط وشي په نرمه لهجه باندې او په نرمه خامخا چې دته ته داسې تعزیه او سزا ورکړي، هغه راپڅېږي د مور او پلار په مقابل کې چې شی اوچتېږي. او بله یو مهمه خبره به وکړم صفحه د زامنو ترمنځ فرق. کله چې فرق وشي د زامنو ترمنځ، په دې وخت کې زامن چې شی دی د پلار په مقابل کې درېږي. کله چې بیا د عمر مرحله هم پورته تللي، د ځوانۍ مرحله یا مثلا ودونه او کیسې هم شوي، بیا خو هغه وخت کې همدغه وخت کې مهم ټیم یې دا دی چې د بچو ترمنځ فرق ونه شي. که چیرته د بچو ترمنځ فرق وشو نو دلته چې دی بچي خامخا د پلار په مقابل کې درېږي او خپلو کې درېږي، په خپلو کې هم درېږي، د پلار په مقابل کې هم درېږي. ولې چې د بچي ترمنځ څه شی دی تا فرق وکړه. ډېری داسې دغه شته دی زموږ په ټولنه کې والدین شته دی چې هغوی دوه ودونه وي، راولګېږي هغه چې دی یو طرف ته مایله وي بل طرف ته نه وي مایله، یو طرف ته بچو ته توجه ډېرې، هغه بچی چې خامخا راپڅېږي آینده کې راپڅېږي او د دې پلار په مقابل کې درېږي، د دې پلار مخالفت کې هغه مجبوره شي دې ته. ولې یو پلار بچي ته زمینه دا برابره کړي چې هغه راولګېږي او د خپل بچي څه شی دی چې بچی دې ته برابر کړي چې د پلار بې احترامي وکړي او د مور بې احترامي وکړي. سبب یې هم دا شي. یو وروستۍ پوښتنه چې ښه کله چې دغه حالت دی خبره نه منل کېږي، تربیت مسله د اول وخت نه هغسې نه ده، غفلت شوی دی، یو سرشاري موجوده ده، دغه اولادونه چې اوس خبره نه مني، دوی ته مثلا څه ډول یو خبرې اوس همدا تاسې لرئ چې څه ډول دا درک وکړي، خبره نه مني، له څه وډار شي، له څه ذهنیت واخلي چې دغه کار ورته نامناسب دی؟ یو خو دا دی چې له ورخه اوبه تېرې دي، پښتو کې متل دی که نه، ولې چې د ورخه اوبه تېرې دي. اوس صفی صاحب مهمه خبره دا ده چې یو بچی دې اندازې ته ورسېده چې د پلار په مقابل کې اوچت شو، باید پلار هغه کارونه ترسره کړي چې بچی ده ته رامایله شي، په صحیح ځای کې خپلولي ورته وکړي. رشته چې کله یو ځوان هغه برابرېږي، ډېری رول چې هغه په اخلاقو او په هغه ژوند باندې چې ډېره اغېزه کوي هغه د ده زنانه، د ده کورودانې، کوروالا، یعنې په داسې ځای کې رشته او خپلولي ورته وکړلی شي چې هغه خلک تعلیم یافته وي او هغه کومه زنانه کومه جیلۍ چې دته په رشته باندې اخلي چې هغه اخلاق ولري، هغه د مور او پلار احترام ولري، نو بیا چې دی دا بچی اړولی شي خپل پلار طرف ته.
مهمه خبره په دې کې دا ده چې یو سړی ځوان شو دغه شو نو بیا به کوشش دا کوي 3 مراحل دي د انسان د هوښیارتوب. لومړی چې د انسان کله هوښیارېږي او په دې کې دغه راځي هغه بلوغ دی. کله چې هلک بلوغ ته ورسېږي دی د هوښیارتوب یو اوله مرتبه ده. دې نه پس انسان په عقل کې هوښیارتیا راځي، عقلي بلوغیت چې رامنځته کېږي. او دویمه دا ده چې کله انسان ته واده وشي او ځوان ته واده وکړي نو دلته چې دی د سره یو احساس پیدا شي، مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په باعث شي په دې باندې د خپل کار ته متوجه شي، کورنۍ ته متوجه شي، دې ته یعنې په صحیح ځای کې ورته رشتهداري وشي، صحیح ځای کې ورته خپلوي وشي، نو بیا چې دی باعث د دې کېږي چې دا زنانه راپڅېږي ده ته د مور او پلارو د دې احترام وښیي، ولې چې د ده نیم ژوند دې سره شولو. او درېیمه مرحله چې ماشوم په زوی پیدا شي، د ځوان چې کله زوی پیدا شي نو دا هم د هوښیارتوب یو مرحله ده. نو په دې وخت کې چې کله ځوان سرکشه شولو، د مور او پلار بې احترامي پیدا کړه، زه دا وایم که دته واده وشي ځوانان به مجردان به په دې ډېر خوشحاله وي چې ته واده ورته وشي نو ډېر زر به دا لارې ته برابر شي. ډېره مننه سعید صاحب کور ودان چې راغلی خپرونې ته په دې موضوع مهم بحث سره. تاسو هم ډېره مننه، الله مو خوشحاله لره. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. لیدونکو به هم ستړي مه شهرکلی د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې به نن په داسې یو څه باندې بحث ولرو چې هغه له دې وروسته یو ضرورت دی او د خلکو اړتیا ده او دا هغه عصري ټکنالوژۍ کې چې موږ پاتې کیږو یا ورسره وصلیږو په هغې کې ډېر پکارېږي. دا د غږونو انتقال یا د پښتو ژبې لپاره په هره برخه کې چې کار کیږي، بیا په ځانګړې توګه اوس چې د اے آی یا د آرټیفیشل انټیلیجنس وخت زمانه ده، ډېر کارونه په هغې سره ترسره کیږي. د پښتو غږونو ور اضافه کول د موزیلا کامن وایس یا د پښتو ژبې لپاره چې د پروژې یو ډول خدمتونه ترسره کیږي، اصلا څه دي؟ یوازې بحث همدا دی چې د پښتو ژبې له کار وشي، غږونه ور اضافه شي، خلکو ته اسانتیا رامنځته شي، خو څوک څنګه برخه اخیستلی شي، څه پکې ترسره کیږي، په همدې څه باندې بحث کوو. راسره د همدغې یوې هڅې چې د ځوانانو لخوا ترسره کیږي پکې فعاله دي، ګډونوال دي، ښاغلی ذبیح الله شفق صاحب راسره خپرونه کوي او په همدې مورد ورسره بحث او خبرې لرو. شفق صاحب ستړي مه شئ. ډېره مننه، سلامونه او ځانګړې پیرزونې وړاندې کوم د روڼ سهار خپرونې ټولو درنو کتونکو ته او سهار مو هم نیکمرغه. مننه. کور ودان. لومړی که د موزیلا کامن وایس باندې خبرې وکړو چې اصلا څه دي چې خلک پوه شي، وضاحت ورته وشي. ډېره مننه. د 21مې پیړۍ په 3مه لسیزه کې ای آی ډېر بېساری پرمختګ وکړي. دا د ای آی انقلاب ډېر تیز ترخون وکړي. په ټوله نړۍ کې د بشر د ژوند پر ټولو برخو باندې ای آی یو نوع اغیزه وکړه، تر رسنیو، تر امنیت، دغه راز تر طبابت او نورو برخو پورې. د ای آی دغه تاثیر د بشر د ټولو برخو د تاثیر سره سره پر ژبو باندې هم یو ځانګړی تاثیر وکوي چې د هغو ژبو څخه ځینې هغه ژبې چې د تجارت ژبې وي، دغه راز د تعامل ژبې وي، هغه له دغه پرمختګ یا له دغه انقلاب سره عیارې سولې. خو متاسفانه هغه ژبې چې وروسته پاته ژبې وي په فرهنګي او کلتوري لحاظ باندې غني ولې، خو ولې د انقلاب څخه لیرې پاته ولې، د ټکنالوژي څخه لیرې پاته ولې، هغه ژبې له دغه انقلاب څخه لیرې پاتې سوې چې موږ کولی شو د پښتو مثال ورکړو، د اردو، دغه راز د نورو ژبو. نو د دې لپاره موږ دا هڅه رافیل کړله چې پښتو ژبه یوه ډېره لرغونې ژبه ده، یوه ډېره بډایه ژبه ده، یوه ډېره فرهنګي ژبه ده، ډېره اوږده تاریخي مخینه لري، زموږ د نیکونو ژبه ده. نو دا پښتو ژبه هم باید د ټکنالوژي ژبه سي، دا باید ډیجیټل سي، دا باید د آی د انقلاب څخه لیرې پاته نه سي، باید ورداخله سي. د همدې لپاره موږ د موزیلا په نوم یو هڅه رافیل کړله. موزیلا په 2019 میلادي کې د موزیلا فاونډیشن په نوم یوې پروژې رامنځته کړې ده. دا یو سایټ دی. موږ موزیلا ته غږونه ورداخلوو، ورته غږیږو. که مهال چې موږ غږونه ورداخل کړو، دا غږونه بیا د موزیلا سیسټم پروسس کوي، د ای آی موډلونو ته ورکوي. د ای آی موډلونه په راتلونکي کې د دې لپاره استفاده ځینې کوي چې د پښتو ژبې یا د نورو ژبو ویونکي ورباندې پوه سي. د مثال په ډول په راتلونکي کې موږ کولی سو پښتو متن په غږ واړو، په ای آی کې پښتو غږ په متن واړو. یعنې په ټوله کې د موزیلا هدف دا دی چې هغه وروسته پاته ژبې چې د ټکنالوژي څخه لیرې پاته سوي، د دغو غږونه باید
په ماشین کې واوسي، په ټکنالوژي کې واوسي، دغه باید د ټکنالوژي څخه لرې پاتې نه سي. نو د دې لپاره موږ دا هڅه راپیل کړله تر څو په راتلونکي کې پښتانه نور اړ ونه ایستل سي چې په نورو بهرنیو ژبو د ټکنالوژي سره اړیکه ونیسي. نو د دې لپاره دوی باید په خپله پښتو باندې د ټکنالوژي سره اړیکه ونیسي تر څو پورې ماشین د پښتو ژبې په تلفظ پوه سي، د پښتنو د بېلابېلو سیمو په تلفظ باندې پوه سي، پښتو متن په غږ واړي او پښتو غږ په متن باندې واړي. څنګه دغه جملې یا کلمات دغه ماشین ته اډ کیږي یا ور اضافه کیږي؟ دا اصلا یو سایټ دی. کله چې دا سایټ راخلاص بیا درې برخې لري. د ثبتولو برخه ده، د اورېدلو برخه ده او د جملو د اضافه کولو برخه ده. صحیح. د جملو د اضافه کولو په برخه کې موږ د ناولو څخه جملې راخو، دغه راز د نورو کتابو څخه جملې راخو، یا په ورځمره ژوند کې چې موږ او تاسو خبرې کوو ځینې اصلاحګانې ورداخلوو. له هغه څخه وروسته بیا د ثبتولو په برخه کې دا ثبتېږي. که مهال چې یو جمله ولوستل سوه، ثبت سوله، له هغه څخه وروسته بیا پروسس کیږي، یعنې د رد او د تایید په برخه کې یا د اورېدلو په برخه کې په هغه برخه کې هغه جمله بل نفر اوري، یعنې درې برخې لري. په هره برخه کې هر څوک کولی شي کار وکړي. که چیرې هغه جمله پر ګرامري اصولو برابره وه، د ادب د چوکاټ څخه وتلې نه وله او سمه تلفظ سوې وه، هغه تایید کیږي. بیا سیسټم هغه غږ پروسس کوي او د آی و موډلونو یې فلاس ورکوي. بله. که وایي چې عام ډول څوک څنګه برخه اخیستی شي پکې؟ ډېر اسانه. یو سایټ دی دا راخلاصېږي د موزیلا کامن وایس په نوم. په ګوګل کې که مهال چې دغه چا جوړ کړی؟ موزیلا کامن وایس ستاسې هم دغه ملګري چې دوی جوړ کړی که نه؟ دا اصلا په 2019 کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکوله، د دې لپاره رامنځته سو تر څو پورې وروسته پاته ژبې د ټکنالوژي برخه واوسي او په راتلونکي کې یوازې په انګلیسي او دغه راز نورو اریایي او اروپایي ژبو باندې خلک په ټکنالوژي کې معلومات ونه لولي یا یې ورداخل نه کړي، بلکې په خپلو ژبو باندې په ټکنالوژي کې معلومات ولولي، په خپلو ژبو باندې تحقیق وکړي، په خپله ژبه باندې ریسرچ وکړي. خو دغه هڅه 3 میاشتې تر مخه موږ ځینو ځوانانو رامنځته کړل. خاص ډول زه ډېره مننه ورڅخه کوم د جانداد جهاني څخه چې په دغه برخه کې د دغه هڅه راپیل کړله او ځوانان یې ورسره یوځای کړله. د پښتو ژبې لپاره د اوس لپاره موږ لګیا یو، یعنې په انلاین ډول باندې مو کمپاین ورته وکوئ چې له برکته یې د پښتنو د بېلابېلو سیمو څخه ادیبان، لیکوالان، استادان سره یوځای سوي دي او ټول په ګډه د لرغونې خوږې او درنې پښتو لپاره کار کوي. او موږ دا امید لرو چې په لږ وخت کې ډېر څه وکړو او پښتو د ډیجیټل ونړۍ ته ورداخل. دغه سایټ څنګه اټیچ شو دغه ماشینونو سره؟ دا سایټ داسې دی چې سیسټم لري خپل، یعنې کوم مهال چې غږونه ورداخل سي هغه غږونه زما هدف دا دی چې تاسو ویل دا یو ځانګړی سایټ دی چې دا اټیچ شوی دی چې دې کې مثلا هم اوریدل کیږي، هم لوستل کیږي او هم اضافه کیږي. صحیح ده؟ یعنې نور څوک نشي کولی چې د یو بل سایټ د لارې دغه کار ترسره کړي. زما هدف ځکه دا دی چې څنګه اټیچ شو. یوازې سایټ دی دا، خو ګوګل کې سایټ دی دا سایټ هر څوک راخلاصولی سي. موزیلا ځانګړی اپلیکیشن نه لري، یوازې دا سایټ لري. په رضاکارانه ډول باندې هر څوک کولی شي دا سایټ راخلاص کړي. 3 برخې دي، د ثبتولو برخه ده، د رد او تایید برخه ده او دغه راز د جملو د اضافه کولو برخه ده. او یوازې د پښتو لپاره دا نه دی، تقریبا په موزیلا کې اوس 42 ژبې دي او تر ټولو مخکې انګلیسي ژبه ده، ځکه انګلیسي خو د علومو ژبه ده، نړیواله ژبه ده، تجارت ژبه ده. خو له تیرو 3 میاشتو راهیسې موږ 2 میلیونه غږونه د پښتو ژبې د مختلفو نوو لهجو ده و سیسټم ته ورداخل کړلو. دغه څه ته مو کار ویلی دی که نه؟ فري ټایم کې کله چې فرصت لرئ اوزګار یاستئ بیا دا کار ترسره کوئ؟ دا یوه رضاکارانه هڅه ده د خپلې ژبې لپاره. په هغه صورت کې چې زموږ پښتانه ځوانان، محصلین، دغه راز ادیبان وخت ولري، زموږ به غوښتنه له دوی څخه دی چې دوی د خپل روزمره ژوند هغه فارغه وخت چې دوی پر بحث و دغه راز پر نورو مجالس تیروي هغه د پښتو لپاره ځانګړی کړي او کار فکري وکړي. دا به یو تفریح هم واوسي او په راتلونکي کې دا یو ډېر لوی فرصت دی د اوس لپاره د پښتو ژبې د ډیجیټل کولو لپاره. طبعا اوس خو تاسې هم خپله دا هڅه کوئ، ځوانان هم درسره دي، د مسؤلیتونو په لحاظ باندې په چا باندې ډېر مسؤلیت، په چا لږ. ولې دغه هڅه چې څوک هم کوي هر څه یو ویژن او میشن دواړه لري. صحیح ده؟ ویژن به اوس همدا وي چې پښتو ژبې لپاره کار وشي، پښتو ژبې جملې ور اضافه شي، راتلونکي اسانتیا رامنځته شي. میشن
هدف هم تقریبا دې ته نږدې دی خو ولې په کل کې هغه هدف څه دی لدی ځکه تاسې دا هڅه چې کوئ د ته وخت ځانګړی کوئ ځوانان در سره دي راتلونکي کې تاسو ته مثلا څه ډول ګټه ته رسوی شي خورا ډېرې ګټې به ولري که موږ پښتو ډیجیټل په راتلونکي کې به په ای آی کې موږ ژباړه ولرو پښتو ژباړه یعنې که چیرې موږ یو متن ور داخل کړو هغه به اتومات په انګلیسي دا خو هغه معنوي ګټې دي اړخونه دي او دغه راز په یوټیوب کې موږ چینلونه جوړ کړو موږ په یوټیوب کې د چینل جوړولو په برخه کې چې مواد راټولوو معلومات وړاندې کوو یا په صحوي لحاظ باندې زو څېړنه کوو یا پر یو شخصیت باندې دغه اټوبیوګرافي وړاندې کوو معلومات وړاندې کوو په هغه برخه کې زموږ سره ډېره مرسته کوي یعنې یو صحنه ده دا دوه کرکټرونه دي هغوی خبرې کوي دا خبرې موږ موزیلا کې خو موږ هلته د غږ ډیټابیس کوي سوی د موږ پښتو غږونه لرو اتومات یو متن ورته اچوو د هغو مکالمې موږ ته ای آی جوړوي په راتلونکي کې موږ کولی شو د یوټیوب څخه یاد ولرو دغه راز د پښتنو پر میډیایي برخه باندې به یو ډېر مثبت تاثیر ولري پر ټیک ټاک پر فیسبوک پر نور هلته به د غږ تونو کوي سي دا چاره په راتلونکي کې د دې لپاره فرصت برابر کړي چې په پښتو ژبه باندې په تعلیم برخه کې موږ ډېر مواد ولرو تر څو پورې وړاندې کړو هغه راتلونکي نسل ته وړاندې کړو او په میډیا کې موږ خپله ژبه ولرو په خپله ژبه باندې مثلا تاسې وګورئ دا ځینې اپلیکیشنونه دي پښتو ژبه تر اوسه پورې نه لري حتی فیسبوک ته خدای څو کاله مخکې ور داخل اوسه مخکې نه درلوده ښه دغه مثلا موږ چې کومه استفاده کوو که نه له ای آی څخه یا چټ جي پي ټي څخه موږ یو نمونه یاده کړو مثلا هلته اوس هم دغه څه شته دی که یو ټکس ورکوي سرچ انجن چې کوم را سرچ کوي د هغې نه وروسته هغه ټرانسلیټ کیږي یا مثلا هغه وایس غږ شته دی فکر کوئ دا کم 2 میلیونه جملې چې تاسو یادونه یې کوئ دې کومه همکاري کړې دې برخې سره کومه مرسته یې کړې ده دا به وروسته تاثیر ولري تاسې د چټ جي پي ټي ځینو نورو موډلونو یادونه وکوله هغه یو ډول ماشیني تلفظ کوي ماشیني ژباړه کوي ماشیني لیکل کوي دغه 2 میلیونه طبیعي غږونه دي زموږ او ستاسو د پښتنو موږ او تاسو په خپل ورځني ژوند کې غږیږو دا غږونه مور داخل کړي دي که په راتلونکي کې په موزیلا کې د غږ ډیټابیس کوي سي په راتلونکي کې به چټ جي پي ټي په مشرقي لهجه موږ غږیږي د کندهار د خلکو په لهجه به غږیږي دغه راز زموږ په لهجه به پوهیږي او څنګه چې اوس ماشیني لیکل کوي که چیرې موږ نور کار وکړو لیکل به یو ډول د تعامل وړ د پوهېدلو وړ به قیاس به ځینې کېدلی سي نو تر اوسه پورې موږ 2000 ساعتونه کار کړی دی موږ د غږ ډیټابیس لرو هغه د غږ تونو لرو خو که چیرې یو څه کار نور هم وکړو یو څو میاشتې نور هم کار وکړو او نور هم خلک راسي کار پکښې وکړي په راتلونکي کې به موږ ډېر مثبت تاثیرات د دغې هڅې ووینو او د دغې کار د ګټو ثمره به دا ووینو چې پښتو له نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلي او پښتو ژبه د ډیجیټل دنیا ژبه واوسي بله په همدې هیله چې دغه هڅه چې تاسو شروع کړې ده په دې برخه کې لا هڅه ګړندۍ شي ډېری ځوانان چې په دې برخه کې اوس کار کوي داسې نور هم در سره یو ځای شي ملګري شي او بالاخره د پښتو د ژبې د غني کولو لپاره ډیجیټلایزیشن لپاره لا ډېر کار وشي کور ودان چې راغلی او په دې مورد مو بحث سلامت اوسئ په همدې هیله ژوندي اوسئ د دعوت راکولو مننه کور ودان ښه وخت ولرئ بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ لیدونکو بیا هم ستړي مو شهر کله د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو یو څه یخ زیات شوی دی او هوا یخه شوې ده طبعا چې یو ځای کې یو ساعت هم سړی پاتې شي بیا معلومات ورته کېږي چې هوا څنګه او بیا په سهار وختي کې خو طبعا بیا په هغه ځایونو کې چې بخارۍ نه یا مثلا هغه د ګرمایش وسایل یو څه ستونزې وي نو بیا طبعا هوا یخه وي او په که سړی څومره مقاومت وکړي څومره که سړی ووایي نو یخني وي په هر صورت په دې هیله چې تاسې هم په دغه سهار وختي کې یو څه متوجه شئ او هغه وسایل چې دي یا هغه امکانات چې دي له هغه څخه استفاده وکړئ که دا هر څه نه خو ولې د دې ټولو تر څنګ یو مهمه خبره دا ده چې په سهار وختي کې کله چې له کورونو بهر کېږو زموږ خو مجبوریت دی چې مثلا دندو ته ځو وظایفو ته ځو مسؤلیتونه را په غاړه ولې ماشومان تر هغې چې لمر ګرم شوی نه وي تر هغې چې
او په دې نن سبا وختونو کې خو لمر که راګرمېږي هغه میله 9 واخله تر 10 بجو جریان کې یو څه د لمر هغه تودوخه ښه شي. نو په دغه وختونو کې ماشومان بیرون هم راوځي، ښه ده چې د ویټامین ډي مسله هم هغه شي حل شي او یو ډول بدن آرامه شي، راحته شي. د دوی لپاره دغه وخت ښه دی. خو له د دې ترڅنګ په سهار کې تر 9 بجو او ورسره څنګ کې تر ماښام کې بیا له 3 نه ور واخله یا د 4 نه ور واخله نور اخوا بیا هوا یخیږي. په همدې کې مهمه ده. موږ هڅه کوله چې خپل همکار سره چې په ننګرهار کې دی ورسره بحث ولرو، په ختیځ کې د زلزله ځپلو د اړوند وضعیت په اړه خبرې ولرو چې په وروستیو کې په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د زلزلې له امله خلک څومره زیانمن شوي وو. په دې بحث ولرو. ورسره څنګ کې ننګرهار کې چې د سرطاني ناروغیو د روغتون هغه پرانیسته ترسره شوله، دا یو ښه خبر دی چې د سرطاني ناروغانو یا د کینسر د ناروغانو درملنه دلته په داخل د هیواد کې وشي. خو دا چې تر کومه کچه دغه درملنه کیدلی شي یا تر کومې کچې دلته هغه علاج کیږي، کومې مرحلې پورې کومو کې بیا ضرورت دی، اړتیا ده چې خلک یې هیوادوال د درملنې لپاره نور هیوادونو ته مثلا هند ته ولاړ شي، ترکیې ته ولاړ شي، ایران ته ولاړ شي. ایران خو په هر صورت خو ولې هند کې تر ډیره د دې درملنه او بیا په غټه کچه طبعا نو بیا لندن یا انګلستان ته تګ یا ځینې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره که ور شي. نو په همدې مو غوښتل چې بحث وکړو، ولې متاسفانه د تخنیکي ستونزې له امله ونه توانېدلو چې خپل همکار سره اړیکه ونیسو، ورسره د مسایل بحث کړو. انشاءالله چې په راتلونکو خپرونو کې بیا پر دغې موضوعاتو باندې بحث ولرو. دې ترڅنګ یو بل څه موږ او تاسې یو موضوع زما ذهن ته مخکې راغله چې په دې باندې موږ خبرې ولرو. کله چې په یو کس باندې یا په یو نفر باندې د یو پر ځای باندې 2-3 کاره شي، طبعا د هغې هغه بوج پورته کول یو څه ستونزمن کیږي او موږ متاسفانه زیاترو مواردو کې همدغه تمه لرو چې یو کس باندې دې باید 2-3 کارونه ترسره شي، یو کس دې په عین حالت کې 2-3 کاره ترسره کړي، هم دې کار ته ځان ورسوي هم د دې اړخ ته ځان ورسوي. دا سختیږي. هڅه باید دا وکړو په کورنیو کې که موږ یو، په بېلابېلو ځایونو کې که موږ یو، چې هر کس خپل یو کار چې د هغه پر غاړه د هغه ترسره کړي، هغه مسؤلیت په ښه شان ترسره کیدلی شي، هغې ته رسیدګي ښه کیدلی شي. خو لکه زه ووایم چې 5 منه وزن دی زه په دې لاس راپورته کړم، 5 دې په دې راپورته کړم، دا سختیږي او دې ته بیا هغه ډول رسېدنه هم نه کېږي او نه دغه وزن تر هغه ځای رسېدلی شي. 5 منه دا شو، 5 دا شو چې یو بورې په دغې اوږو م ورته ورکېږده چې یو کس دی باید 3 واړه ترسره کړي. نو په دې باوري اوسېږئ چې انرژي ضایع کېږي، کار هغسې نه ترسره کېږي، ستونزې جنجالونه پکې رامنځته کېږي. متاسفانه دا یو عادت ګرځېدلی دی چې موږ وایو چې نه کار دې ډېر وشي، امکانات دې ډېر زیات کم وي. دا سخته ده، دا ستونزمنه ده. هېڅ وخت کې دغه چاره په هغه ډول سره نشي ترسره کېدلی. ولې ښه خبره دا ده چې د خپل وس اندازې مطابق یو کار، یو بوج یو کس ته په کورنۍ کې په یو ځای کې، که هغه کارځای وي، که هغه کور وي، که هغه ښوونځی، که هغه د کور کلي د ژوند مسلې، د پټي مسلې، هر یو چې نو په یو وخت کې یو کار که یو چا ته موږ ورتر غاړې کړو، په دې باوري اوسېږئ چې د هغې نتیجه به هم ښه، هغه بوج به هم ښه ډول سره پورته شي او څه به وشي، نتیجه به بالاخره موږ لپاره ښه. په هر صورت لیدونکو راسره اوسئ. د خبر برخه هم لرو او ورسره څنګ کې وروستی برخه کې بیا د چاپریال ساتنه کې د خلکو مسؤلیتونو په اړه بحث کوو، ځکه چې د چاپریال هغه څه کې چې موږ ژوند لرو، کوم ماحول کې چې موږ اوسیږو، د چاپریال ساتنه کې ټول باید څه ډول ونډه واخلو. په همدې موضوع باندې بحث او خبرې لرو. نو تاسې هم راسره اوس اوسئ. یو څه یخ زیات ده خو په هر صورت ګزاره به کوو. نو اوس څه لرو؟ لنډه دمه لرو. له دمې وروسته بیرته راګرځو د خبر برخې ته. لیدونکو د خبر برخې ته هم ستړي مه شئ. په دې برخه کې د سیمې، هېواد او نړۍ اړوند خبري مسایل له تاسو سره شریکوو. د څو خبرونو سرټکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر دې وروسته به د افغانستان پاسپورټ لرونکو ته ویزې ورنه کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي د هر ډول تیري ځواب ته چمتو یو او د عمران خان د مرګ او ژوند په تړاو د معلوماتو خلا د نوموړي د کورنۍ او پلویانو ترمنځ اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
اوس هم پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر دې وروسته به د افغانستان پاسپورټ لرونکو ته ویزې ورنه کړي. دغه وزارت لیکلي چې د امریکا ملي امنیت خوندیتوب لپاره هر راز لازم اقدام کوي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنګټن کې د ملي ګارډ پر سرتیرو د برید په غبرګون کې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په ګډون د 19 نورو هیوادونو د کډوالو بهیر درولی او د دوی د کډوالۍ قضیو د بیاکتنې امر یې کړی و. په دې لیست کې د افغانستان، کیوبا، هایټي، ایران، سومالیا او وینزویلا نومونه راغلي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي هر ډول تیري ځواب ته چمتو یو. ملا عبدالغني برادر کابل کې د ملي دفاع وزارت اړوند د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي اسلامي امارت په هر ډول بهرني تیري ته کلک ځواب ورکړي. نوموړي خبرداری ورکړی هیڅوک د زموږ خاورې او حریم ته د بد نظر کتلو او د افغانانو صبر او حوصلې ازمویلو هڅه نه کوي. د ملا برادر دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان له لورې د افغانستان پر خاوره وروستیو هوایي بریدونو او ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې نښتو د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا ډیره کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر ویلي حکومتي ادارې د پخواني حکومت چارواکي او یو شمېر هیوادوال د برېښنا د بیلونو د نه ورکړې له امله د دغه شرکت شاوخوا 20 میلیارده افغانۍ پوروړي دي. نوموړي زیاتوي چې په پوروړو کې تر ډیره حکومتي ادارې شاملې دي. هغه ویلي دغه شرکت هڅه کوي چې دا پورونه راټول کړي او د هیواد د پرمختګ او هیوادوالو ته د برېښنا د غوره خدمتونو د وړاندې کولو لپاره وکاروي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال مولوي عبدالولي حقانی په مشرۍ پلاوي په ترکیه کې د طبي توکو د سترې تولیدونکې کمپنۍ کراین له مسؤلینو سره وکتل. عامه روغتیا وزارت وایي یاده ناسته چې موخه یې هیوادوالو ته د سیمې په کچه د معیاري روغتیایي خدمتونو وړاندې کول او روغتیایي سیستم کې د نوو طبي تجهیزاتو ځای پر ځای کول و. د ګډو همکاریو، نویو طبي تجهیزاتو کارونې او معیاري روغتیایي خدمتونو پیاوړتیا په اړه پکې خبرې وشوې. ورته مهال مولوي عبدالولي حقانی د دې کمپنۍ د طبي توکو له نندارتون څخه د لیدنې پر مهال وویل چې عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د پیاوړتیا لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د افغانستان اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ترکي موسیات خپلواکو صنعتکارانو او سوداګرو ټولنې له رئیس او غړو سره په افغانستان کې د سوداګرۍ د پراخو فرصتونو او پانګونې په اړه خبرې کړي دي. په دې لیدنه کې ترکي لوري د موسیات څانګې له پرانیستې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې ته د غړو شرکتونو علاقمندۍ په اړه خبرې وکړي چې افغانستان د ترکي د خصوصي سکتور لپاره یو له مهمو اقتصادي برخو څخه شمیرل کیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره د روغتیایي هڅو د پیاوړتیا په موخه یې 83 ټنه درمل، واکسینونه او نور اړین طبي توکي کابل ته رالیږلي. د دغه وزارت ویان د رنهر جیسوال له افغانانو سره د هند پر دوامداره ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. ویلي دي چې یا طبي توکي به په افغانستان کې د بیړنیو طبي اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان په خاوره کې د 3 چینایي وګړو وژنه غندلې ده او دا یې د هغو مغرضو کړیو کار بللی چې په سیمه کې د ناامنۍ او بې باورۍ فضا د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي. د ورکړل شوو راپورونو له مخې دا پیښه د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین سیمه کې رامنځته شوې چې پکې 3 چینایي وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د حافظ ضیا احمد په دې اړه په خپلو خبرو کې د قربانیانو کورنیو ته یې د ډاډګیرنې ترڅنګ د تاجکستان له حکومت سره په دې برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمران خان د مرګ او ژوند په تړاو د معلوماتو خلا د نوموړي د کورنۍ او پلویانو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي دي. د نوموړي کورنۍ وایي د زندان مسؤلینو له دوی سره بد چلند کړی او د دوی له بیا غوښتنو سربیره حکومت په زندان کې له هغه سره دوی ته د لیدنې اجازه
نه ورکوي. له دې سره سم د تحریک انصاف ګوند سلګونه زره پلویانو د هغه د ژوند او مړینې د پوښتنې په پار د ادیاله زندان مخې ته ورټول شوي او په پرلت یې لاس پورې کړی دی. یو شمېر لیکوالانو د ارواښاد د پوهاند صدیق الله رښتین په یاد د سمپوزیم جوړولو غوښتنه وکړه. یاد فرهنګیان او ادبپالان چې د پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې 20م تلین نمانځغونډه کې راټول شوي وو د ارواښاد رښتین روح ته د دعا ترڅنګ پښتو ژبې او ادب ته د نوموړي پر هڅو مبارزو او علمي لاسته راوړنو خبرې وکړې. په یاده نمانځغونډه کې د ارواښاد رښتین د کورنۍ غړو هم ګډون درلوده او له ګډونوالو سره یې د نوموړي یو شمېر خاطرې هم شریکې کړې. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په لومړي ځل د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو د بهرنیو چارو وزیرانو په 29مه غونډه کې چې قزاقستان په کوربتوب په انلاین بڼه جوړه شوې وه ګډون وکړ. د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي توکو پر وړاندې د پراخې مبارزې او سیمه ییز اتصال په برخه کې افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت په اړه خبرې وکړې. متقي همداراز ویلي غړي هیوادونه کولی شي چې د دغه سازمان په چوکاټ کې د افغانستان له بیلابیلو اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو او فرصتونو څخه ګټه واخلي. دې غونډه کې د سیمې هیوادونو د ترانسپورټ، کرنې او سوداګرۍ په برخو کې د لویو سیمه ییزو پروژو پر پلي کېدو او د اقلیمي بدلون په برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. او روسیه خبر ده چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر د ترکیې په استانبول کې د ایکو سازمان په 5مه غونډه کې د افغانستان لخوا د دغه سازمان د راتلونکي غونډې د کوربتوب تیاری څرګند کړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې په دې غونډه کې ښاغلي عزیزي د سوداګرۍ او ټرانزیټي پروژو په پلي کولو کې د کابل لخوا د فعال همکارۍ ډاډ ورکړی. کتونکي بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په اشارې ستراتیژیکو اقتصادي اړیکو ته د ودې لپاره په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوي ګډون مهم ګڼي. لیدونکو د خبر برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. کولی شئ دا او دې ته ورته نور مهم خبري مسایل د شمشاد ټلویزیون په راتلونکو خبري ساعتونو خبري ټولګو کې هم وڅارئ. اوس لپاره نړۍ آماده ده، راځئ په ګډه یې ګورو، بیرته راګرځو. لیدونکو بیا هم ستړي مه شه، کله د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې به د چاپیریال ساتنې باندې بحث ولرو، یا د محیط زیست په ساتنه کې به د خلکو مسؤلیتونو اړوند خبرې ولرو چې د چاپیریال په ساتنه کې د خلکو مسؤلیتونه په څه ډول دي، له څه باید استفاده ونه کړي چې د محیط د ککړتیا د چاپیریال د ساتنې په برخه کې ستونزې رامنځته کوي یا د هوا ککړتیا باعث کیږي. مثلا په دغه ژمي کې تر ډیره چې خلک د پلاستیکونو د سوځولو څخه استفاده کوي، هغه دودونه چې هغه بد دي، هغه طبعا د انسان په تنفسي سیستم باندې یا د که لنډه ووایو چې بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کوي او په دغې باندې تاثیرات لري. نو په کل کې د محیط زیست په برخه کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې مسؤلیتونه د خلکو په څه ډول باید وي، په همدې مورد بحث کوو. او د همدې موضوع د بحث لپاره را سره ښاغلی محمد تقي یوسفي صاحب خپرونه کې به ګډونوال وي. نو فکر کوم چې را رسېدلی دی په خیر سره، خو لا سیټ ته نه دی راغلی او موږ به هم داسې وکړو چې بلنه به ورکړو چې د خپرونې سیټ ته هم تشریف راوړي. یوسفي صاحب راځئ، په خیر راشئ. سلام علیکم. سلام علیکم. صبح شما بخیر. بخیر. صبحتان بخیر. سلام. بخیر آمدین. الحمدلله، سپاسگزار از دعوتتان. مهربانی کنید پیشنهی. انشالله که خوب هستین، صحتمند هستین. الحمدلله، خدا را شکر، سپاسگزار هوا هستم. کمک یخ شده نه؟ بله، هوا سرد شده، فصل خزان هست، یک فصل بسیار زیبایی هست. درختان و سبزیجات و طبیعت به خواب زمستانی می رود. بله. کم کم آماده میشه که برای فصل بهار انشالله استراحت کند و یک فصل خیلی خوب را آغاز کند. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و بینندگان محترم خوب تلویزیون شمشاد و خدمت همه همکارای محترمتان و خدمت همه هموطنان نازنین و دوست داشتنیم که در هر نقاط افغانستان هستید. انشالله که روزهای فصل خزان به سلامتی و موفقیت سپری نماید. سپاسگزار هستم از دعوت شما. انشالله که یک برنامه خیلی خوب را ما و شما امروز انجام بدیم و یک برنامه خوبی داشته باشیم. بسیار موضوع خیلی ارزشمندی را انتخاب کردیم که محیط زیست
که در زندگی ما و شما خیلی تاثیرات مثبت داره، چگونه از اون مراقبت کنیم. در خدمت شما هستیم جناب صافی بزرگوار. بسیار زیاد تشکر. خوش آمدید یوسف پیر صاحب. پیش از اینکه سر مورد محیط زیست صحبت کنیم که مسئولیت مردم در قبال محیط زیست چی هستند، از او که در پیش مراقبت خود مهم است که در این هوای سرد باید مراقبت خود کنیم. شما خوب ماشاءالله یک کرتی خوب گرم و نرم را پیدا کردین. بخیر. سپاسگزار شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صافی صاحب بزرگوار، طبیعت محیط زیست یک نعمت خداوندی است برای بقای نسل بشریت هست. بله. مجموعه از عوامل و عناصر مانند آب، هوا، گیاه، خاک بله و انسان ها شکل می گیرد و بسیار مهم است. و مهمتر از این است که ما به حفظ مراقبت از این اما قسمی که من خدمت شما عرض کردم که طبیعت محیط زیست یک نعمت خداوندی است که در اختیار ما انسان ها قرار گرفته و طور امانت و ما انسان ها ساکنان موقت این کره خاکی هستیم. بله. و فرزندای ما و شما امانت پروردگار است که در دست ما قرار گرفته و ما چگونه محیط زیست خود مراقبت کنیم تا نسل آینده ما و فرزندان ما و شما در یک محیط سالم زندگی کند و زندگی فرزندان ما را در خطر نندازیم. بسیار مهم است. و امروز میبینیم که هوا سرد شده، آلودگی هوا بیشتر شده و این بستگی به ما و شما داره و ما چگونه از آب و هوای خود خوب مراقبت کنیم و چگونه هوا را پاک نگاه کنیم. این بستگی به ما و شما داره. فصل زمستان است. فصل ما و شما در آستانه فصل خزان قرار داریم و میریم به سوی فصل زمستان سرمایه‌سترتر. ولی اگر ما خود گرم میکنیم کوشش کنیم که سلامتی هموطنان ما را در نظر داشته باشیم. به خاطر که میبینید که مهمتر از همه چیز در زندگی ما و شما نامنیکی و سلامتی ما و شما است. اگر ما یک میراث خوب را از خود به جا بگذاریم و میتونیم که نسل آینده ما در امان هست و کشور ما و شما و سرزمین زیبای ما و شما سبز هست و هوای ما و شما پاک و آسمان زیبای افغانستان آبی است. بله. بسیار زیاد تشکر. قسمی که شما فرمودین که در این روزا که هوا سرد شده، آلودگی هوا پاک نیستن، صبحی اگر وقت میخیزیم و میریم به طرف کار و چیزا یا اگر بعد از ظهر میریم یک جای میریم طبعا که میبینیم که هوا پاک نیستن، مضر هستن. در این روزا اما امراض مختلف هم گوناگون امراض روبرو هستیم. اما مسئولیت مردم در قبال محیط زیست، اگر بگیم که مسئولیت کل مردم یک نفر مشخص نکنیم، چه قسم مسئولیت را بپذیریم؟ جناب صافی صاحب بزرگوار، بسیار سوالی خیلی عالی را کردین. ما و شما تک تک ما مسئول هستیم. همه هموطنان نازنین و دوست داشتنی هم در قسمت حفظ مراقبت از محیط زیست و پاکی هوا باید توجه خاص داشته باشد. ببین صبح هوا سرد هست و بعد از ظهر هم از ساعت 4 به بعد هوا سرد میشه. این دو تایمی که است، تایم استحامی است. کارمندای دولتی صبح ساعت 7 به سوی وظیفه خود میره و ازدحام در شهر زیاد است. فرض مثال بعضی موترها که مثلا استاندارد نیست زیاد دود میکنه، دوزداست، باید جلوی از اونا باید گرفته شود. یکی که نباید هوا را آلوده بسازه و دوم دیگه بعضی از هموطنان ما نگاه میکنیم که در این هوای سرد زمستان خب مشکلات اقتصادی هست، بعض موقع چالش ها هست. میبینیم که مثلا فرض مثال از لابر، از پلاستیک و از تیر میسازن، فرض مثال لباسای کهنه رو میسازن، هوا رو آلوده میسازه، خود گرم میکنه و دیگران را به کام مرگ ببره. اصلا درست نیست و باید هموطنان نازنین هم سعی تلاش خود بکنه به یک قسم هوا رو آلوده نسازه. فرض مثال امروز میبینیم که مرکز گرمی ها که در افغانستان بعض نقاط بعض آپارتمان ها بلند منزلا مثلا فرض مثال از سنگ زغال استفاده میشه، باید بعد از اونها باید فیلتر نشه تا فیلتر شوه و هوا رو آلوده نسازه. و همین دو تایمی ساعت 8 صبح فرض مثال تا ساعت 9 هوا بسیار آلوده است. بعد ساعت 4 تا ساعت 7 8 شب بسیار هوا آلوده است و خیلی مشکلات زیاد را به بار میاره. صحت سلامتی را به بار صحت سلامتی ما همه را در خطر میاندازه و بعضی مشکلات فرض مثال تنفسی داره، مثلا مشکلات
شوش فرض مثال شوشایشان مشکل داره و ما کوشش کنیم که سلامتی هموطنان خود در نظر بگیریم. مهمتر از است که ما به فکر مراقبت از محیط زیست خود باید باشیم. هوا را آلوده نسازیم. بله. امی وقتی که پلاستیک استفاده میکنیم، کاهش زباله را یاد میکنیم، پلاستیک استفاده میکنیم، چیز دیگر استفاده میکنیم که او اول خود ما را متضرر میکنه به خاطر که حدود شکی تنفس میکنیم. سیستم تنفسی را مشکل پیدا میکنه. چگونه بتانیم که احترام به طبیعتم شوه و احترام به خودم شوه؟ به خاطر که محیط زیست در این روزه چی امدودهای موتور است، ازدحام مردم هستند، استفاده از زباله هستند، چیزهای دیگه هستند. چگونه بتانیم که حفاظت از طبیعت کنیم و احترام به خود بانیم؟ جناب صفای صاحب بزرگوار، طبیعت محیط زیست خانه مشترک ما و شماست. بله. یعنی خانه پاک باید داشته باشیم. آسمانی باید آبی باید داشته باشیم. هوای بسیار پاک داشته باشیم که تنفس میکنیم. این خیلی مهم است. و هم قسمی که ما در بین صحبت‌های اشاره کردم، بعض هموطنان ما میگیرد از پلاستیک لابر و دزدار اینا استفاده میکند، یا که زندگی و حیات ما و شما را در خطر میندازه. و امروز در کل دنیای صنعتی محیط زیست خیلی به خطر انداخته. مثلا فرض مثال کارخانجات صنعتی که از تولیدات مثلا پلاستیک، فرض مثال بوتل انرژی و نوشابه و که تولید میکنه، در کل بعضی ما میبینیم که ما بیایم اولی است که ما فرهنگ محیط زیست باید بلد باشیم. این خیلی مهم است که برای فرزندان خود اینا رو باید آموزش بدیم که چگونه از مراقبت از حفظ محیط زیست ما انجام بده. فرض مثال من میبینم واقعیت رو باید گفته شود. در شهر که میبینم بعضی شاگردای مکتب حتی دیدیم که مثلا چیزی که میخوره مثلا فرض مثال جوس، فرض مثال بوتلایش میخوره میندازه در سر سرک، میندازه در بین جویها میندازه. واقعیتش من میبینم خیلی متاثر میشم. بله. ولی ما از مراکز آموزشی، مکتبا و مدارس دینی و پانتونا خواهشمند هستم که از استادایشان و از معلمینشان که به شاگردا و معلمین فرهنگ محیط زیست باید تدریس کنه. همین قسمی که امروز که رسانه تلویزیون خوب جهانی شمشاد تلویزیون شما خیلی کار عالی کرده، واقعا یک برنامه خیلی خوب را در برای حفظ مراقبت از محیط زیست در نظر گرفته. لا لیدلو مو مننه.